السلام علیکم دوستانو. ستړي مه سئ. معمولا شعر ترجمان ته اړتیا باید ونه لري او شعر باید خپله په ځان باندې خلک پوه کړی سي او خلک باید بغیر د له بل چا مرسته وغواړي خو خوند یې نه واخیستلی سي. دغه نننی نظم زما چې دی دا ځینې اشتباهي تعبیرونه درلودای سي، مشتبه تعبیرونه. نو په دې خاطر باندې مې وغوښتل چې دا شعر تر مخې یو کوچنۍ مقدمه، لنډه مقدمه درته وړاندې کړم. مقدمه دا د ورونو چې له موږ تاسې جمهوریت واخیستلی سو او هغه په دې نامه واخیستلی سو چې وایي جمهوریت چې دی دا د خلکو یا ډیموکراسي، ډیمو چې دا خلکو ته وایي او کراسي واک ته وایي، او ډیموکراسي معنا دا چې خلک به خپل ځان حکومت کوي او دا د اسلام خلاف تصور دی، ځکه چې په اسلام کې په قرآن کریم کې وایي چې این الحکم الا لله، حکم یوازې د خدای پاک دی، د خلکو نه دی. نو په دې اعتبار باندې له موږ تاسې یو روغ بشپړ نظام واخیستلی سو او دا استدلال ورته وکارول سو چې ګواکې دلته باید خدای حکم وکړي. اوس نو د خدای پاک حکم په افغانستان راغلی، دا 40 کاله کېږي چې د همدغه خدای پاک د حکم د راتللو لپاره وینې تویېږي. نو زما شعر په همدې اړه باندې خدای پاک ته شکوه ده چې که موږ ستا رعیت یو او که چېرته نور خلک په خپل ځان حکومت کوي او په دوی باندې خپل عقلونه حکومت کوي او قانونونه خپله ځان ته جوړوي او موږ ته د دین په نامه باندې ملایان حکومت را باندې کوي او په دې نامه موږ له خپل ځان له واک چلولو منع کیږو چې دا د خدای پاک د اصولو خلاف، د خدای پاک د اوامرو خلاف کار دی او بیا د خدای په نامه باندې په موږ باندې یو جاهله طبقه او نالوستې طبقه حکومت کوي. د دغې موضوع یو شکوه د خدای پاک ته مې وړاندې کړې ده. نو فقط همدومره، ډېر زیاته مننه. لویه ربه نن مې بیا شکوه راوړې، ستا حضور ته مې له تا شکوه راوړې. په نړۍ کې دا دوه ځېله انسانان دي چې له سره لا په دوو لارو روان دي. یو یې هغه دي چې ژوند کوي په عقل، یو یې هغه دي چې ژوند کوي په نقل، یو یې هغه دي چې واګ یې د ځان دي، بل یې هغه دي چې ستا په پاک فرمان دي. دا لومړۍ ډله خوشحاله انسانان دي، روزي خوري له خپل کماله انسانان دي. ازادي د انسانیت بولي ارزښت چې هم وکاندي تخلیق او هم نوښت، د افکارو تنوع بولي قوت، استدلال تر هر ارزښت بولي اوچت. دوی هم وایي چې موږ رب یو پیدا کړي، خو موږ رب په یو مطلب یو پیدا کړي، هغه دا چې دنیا ځای د امتحان دی او محشر د فیصلې اصلي میدان دی. دلته موږ واړه آزاد یو پیدا شوي، نوږ او قوم، خیل او هیواد یو پیدا شوي. هر سړی به کړي په خپله خوښه ژوند چې معلوم شي خیر طلب او شر پسند. دوی هم دا ګڼي معنا د امتحان چې واک ولري بنده د خپل ایمان، چې وروستی فیصله وشي په یزدان، چې انسان منت ونه کړي په انسان. د دوهمې ډلې بیل دی روایت، وایي موږ ته مولا کړی هدایت، چې اختیار په دین کې نه لري انسان، آزاد نه دی نه په خوښه دی د ځان. د دې ډلې چې هر ځای حکم چلیږي، وایي دلته بس د خدای حکم چلیږي. سل په سله به د خدای حکم پر ځای وي، د خدای حد به د انسان د خوښۍ پای وي. دوی د عقل پر ځای نقل ته اړم دي، وایي دوی تر هر چا ښه تر هر چا سم دي. وایي خلک آزاد نه دي په خپل کار کې، نه په حکم د خالق پروردگار کې. جامعه ګڼي د دین پر اوږو مړی، چې انسان ته خدای اختیار نه دی ورکړی. وایي حکم د الله چې چرته نه وي، چې په واک کې چرته حکم د بنده وي، هغه کفر دی، هغه ولسواکي ده. د کفارو طریقه ولسواکي ده،
یا به واک وي د الله یا د ولس، تر الله پورې ولس دی لکه خس، واکمن خدای دی ولس واړه بندگان دي، ناخبر په خپله ګټه په تاوان دي. لویه ربه موږ یو زښته سیال ملت وو، د قلم کتاب د تورې ډال ملت وو، په مزاج کې مو سرشاره سرکشي وه او عادت مو په پردو لشکرکشي وه. هغه وخت موږ هم په خپل عقل روان وو، لکه واړه بدکرداره انسانان وو. بیا پر موږ راغی د وخت داسې دوران چې جدید شولو د هر سړي ایمان. موږ هم پوه شو چې موږ واړه بندگان یو، ناخبره په خپل سود او په تاوان یو. د الله حکم ته غاړه ږدو له لبه، نور به نه ګرځو سرشاره او شکبه. لاس به اخلو له بې ځایه ازادیو، د حرامو له خوندونو له ښادیو. بندگی به مو د ژوند عالي معیار وي، تر هوښیارو به بهتر موږ ته دیندار وي، او پاچا به مو په خاوره کې الله وي چې د دواړو عالمونو شهنشاه وي. زموږ باچا دی زورور پر پاچاهانو، د جنیاتو د بشر پر پاچاهانو. زموږ باچا دی ذوالجلال والاکرام، راته ناست دی بر د عرش پر لوړ مقام. کبریای دی څادر قادر یې نوم دی، په جبار او په قهار باندې موسوم دی. زموږ باچا دی ډیر غني او ډیر بډایه، ټول به ورک وي دی به پاتې وي تر پایه. بس پر دې نړۍ دا یو افغان ملت دی چې په حقه د دې لوی رب رعیت دی. نور خو واړه طاغوتان دي سرکشان دي، د خپل عقل په فرمان باندې روان دي. خو بادار یوه پوښتنه شته ده دلته چې له شرمه یې ویلی نه شو بلته. دا ملت چې رعیت د خدای، دا ملت چې رعیت د غني خدای دی، ولې نن د هر طاغوت د وره ګدای دی؟ ولې نن د هر طاغوت وره ته ذلیل دی؟ دا ملت بیا دومره خوار په څه دلیل دی؟ لویه ربه که خبره د ډوډۍ وای، ما به لوږه تېره کړې په مرضۍ وای. که خبره د لباس او د موټر وای، ما به دا تکلیف اخیستی په خپل سر وای. خو خبره د عزت ته لویه ربه، عزت ستا د دین خصلت ته لویه ربه. رعیت دا ستا که هر څومره بېوس وای، په دا نه وای چې احتیاج د هر ناکس وای. دا خو نه د مناسبه ستا له شانه چې عزت د رعیت دې شي ارزانه. هیڅ پاچا رعیت نه غواړي ذلیل، څه به وغواړي الله رب الجلیل. لوږه خیر ربه، خدا چې بې سواد شو، بیا په غلاو په غدیو شو، معتاد شو. دا نو ستا پر رعیت ولې پیرزو ده؟ ککرۍ د یوه افغان ربه په څو ده؟ موږ کړه ربه انتخاب دوهمه ډله، چې واجب یې واکمني د خدای ګڼله. اوس مو لارې کوڅې ډکې له اشرارو، شو کاڼه د یتیمانو له کوکارو. کونډې رنډې مو رنډۍ شوې له غربته، څه ټټوزې خیږي ستا له رعیته. چې تر شاوخوا انسان ورڅخه تښتي، خپل بچي او عزیزان ورڅخه تښتي. لویه ربه د لومړۍ ډلې بشر چې ټاکي په خپلو لاسو مقدر، چې عقلونه یې په نقل نه دي جام، چې ژوند نه کړي په حلال او په حرام. چې قاضي یې د ملا پر ځای وجدان دی، چې هر یو یې د قانون پر لار روان دی. نن په مخ پورې خندا کوي، پس خند کړي چې دا خره ګوره په څه جهل کې ژوند کړي. د الله په نوم ملا پر دوی واکمن دی، څه آفت ته یې ورکړی خپل وطن دی.